لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. د اسلام د اخلاقی مضمون د لومړي فصل نه لله الحمد خلاص شو. نن به انشاءالله دویم فصل شروع کوو. لومړي فصل کې موږ د اخلاقو لغوي تعریف، اصطلاحي تعریف وکړو. بیا دغه تعریف موږ شرح کړو چې د دې شرح په نتیجه کې ګران محصلین په دې باندې وپېژنده، په دې پوه شول او ګران محصلینو دا وپېژنده چې اخلاق څه شي ته وایي او د اخلاقو او د آدابو مکمل وضاحت وشو. په دې رابطه انشاءالله کومه ستونزه محصلینو سره پاتې نه شوه. علاوه له دې د اخلاقو د علم تعریف موږ وکړو چې د اخلاقو علم لکه څرنګه چې نور علوم دي همدارنګه د اخلاقو علم هم موجود ده. د اخلاقو علم د څه شي نه بحث کوي. په دې رابطه الحمدلله ډېره مفصله خبره وشوه. د دې نه وروسته بل عنوان چې موږ درلوده د اخلاقو د علم موضوعات چې کوم مسایل د اخلاقو په علم کې شاملیږي او د اخلاقو علم د کومو موضوعاتو نه بحث کوي. موضوعات یې هم ګرانو محصلینو وپېژندل. په دې باندې پوه شو چې د اخلاقو د علم منابع څه شی دي، مأخذونه څه شی دي، مصادر څه شی دي، اخلاق د څه شي نه اخیستلی کېږي. په دې رابطه مفصله خبره په اول فصل کې وشوه. د اخلاقو د علم ځانګړتیاوې په دې رابطه اوږده خبره وشوه او د اخلاقو د علم اساسات دا ګرانو محصلینو وپېژندل. له دې نه برسېره چې سړی څنګه په اخلاقي بېلارتیاو کې اخته کېږي، یو شخص یو ځوان څنګه په اخلاقي بېلارتیاو باندې اخته کېږي. په دې رابطه هم په اول فصل کې اوږده خبره وشوه او بیا د بدو اخلاقو نه د ساتنې لارې کومې دي، سړی څنګه کېدلی شي چې د ښو اخلاقو نه برخمن شي او د بدو اخلاقو څخه وژغورل شي. په دې رابطه الحمدلله خبره وشوه او دا د لومړي فصل موضوعاتو چې په تفصیل سره په خپل ځای کې ورڅخه یادونه وشوه. نن دویم فصل ته راغلو او د دویم فصل عنوان دی چې عقایدو، عباداتو او معاملاتو سره د اخلاقو تړاو تعلق. په دې رابطه الحمدلله خبره کوو. موږ او تاسې په لومړي فصل کې یو عنوان درلوده چې د اخلاقو د علم تعریف. د اخلاقو د علم تعریف په دې رابطه هم خبره وکړله چې د اخلاقو علم داسې یو علم ده چې د انسان تعلقات د الله تعالی سره څېړي، چې انسان باید د الله تعالی سره څه قسم تعلقات ولري، څه قسم اړیکې ولري او د انسان تعلقات او اړیکې د خپل ځان سره او د نورو انسانانو سره او د انسان تعلقات او اړیکې د خپل چاپیریال د حیواناتو او جماداتو سره باید څنګه اوسیږي. په دې رابطه موږ خبره وکړه چې د اخلاقو علم داسې یو علم ده چې د انسان تعلقات د الله تعالی سره، د انسان تعلقات د خپل ځان سره، د انسان تعلقات د نورو انسانانو سره، د انسان تعلقات د خپل چاپیریال د حیواناتو او جماداتو سره څېړي. دنه دا معلومه شوه چې د اخلاقو علم دا د عقایدو سره، د اخلاقو علم د عباداتو سره، د اخلاقو علم د معاملاتو سره ډېر کلک تړاو لري، ډېر کلک او ټینګ تړاو لري، ډېر کلک تعلقات لري. موږ په دا دویم فصل کې انشاءالله دا چې د اخلاقو علم د الله تعالی د عقایدو سره څه تعلقات لري، د عباداتو سره څه قسم اړیکې لري او د معاملاتو سره څه قسم اړیکې لري، انشاءالله په دویم فصل کې په همدې رابطه خبره کوو. اولنۍ خبره زموږ په دې فصل کې همدا ده چې عباداتو سره اخلاق څه قسم تړاو لري. اخلاق او عبادات دا یو د بل سره تړل شوي دي. په اسلام کې که موږ عباداتو ته وګورو، که چیرې د اخلاقو نه پرته یو عبادت سرته ورسیږي، دغه عبادت الله تعالی نه قبلوي. د دې نه دا معلومه شوه چې اخلاق او عبادت یو بل سره ډېر کلک تړلي دي. په اسلام کې عبادات او اخلاق یو د بل سره کلک تړل شوي دي. موږ ځینې شیان د بیلګې په توګه ځینې عبادات ذکر کوو چې اخلاقو سره څه قسم تعلقات لري او څه قسم اړیکې لري. اول راځو موږ د لمانځه په رابطه. لمونځ 5 وخته مسلمانانو باندې فرض ده او
ضرور او لازم ده ورباندې چې 5 وخته لمونځ وکړي. نو دا چې لمونځ د اخلاقو سره څه قسم تعلق لري، نو په دې رابطه یو مثال یا دوه مثاله ګرانو محصلینو ته وړاندې کوم. ګورئ لمونځ دپاره یو سړی اودس وکړي، لمونځ ټول هغه د خپلو ارکانو سره هر څه سره مکمل وکړي د خپلو شرایطو سره، خو یو عورت یې پټ نه اوسېږي. دې باندې پوهېږئ چې عورت پټول دا د ښو اخلاقو له جملې نه دي. د عورت بربنډول دا د بدو اخلاقو له جملې نه دي. سړی لمونځ ته ودرېده، په لمونځ په طریقه باندې ښه مکمل جوړ ده، د لمونځ په طریقه هم پوهېږي، کومې دعاګانې او کوم مسنونه اذکار چې دي، کوم حرکات او سکنات چې د لمانځه لپاره شریعت ټاکلي، دا ټول سرته رسوي، خو فقط یو عورت یې پټ نه ده. نو دې سړي لمونځ کېږي؟ نه کېږي، لمونځ نه کېږي. نو دنه دا معلومه شوه چې د لمونځ سره اخلاق سخت تړاو لري، کلک نښت دی. بې اخلاقو نه لمونځ نه کېږي، ولو که هماغه حرکات او سکنات شریعت د لمانځه لپاره ښودلي دي. مثلا د ماسپښین لمونځ 4 رکعته فرض لمونځ، 4 رکعته فرض لمونځ کوي، په هغه طریقه باندې کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته ښودلي، اسلامي شریعت موږ ته ښودلي دي. خو بیا هم یو نقص پکې دا ده چې دغه لمونځ کوونکی عورت یې پټ نه ده. نو عورت یې چې پټ نه ده، لمونځ یې ونه شو. دنه دا معلومه شوه چې د لمانځه سره اخلاق ډېر کلک تړاو لري، او بې د اخلاقو نه، بې د اخلاقو د مراعاتولو نه، بې د ښو اخلاقو مراعاتولو نه، چې یو مثال ما تاسو د عورت پټول درکړ، بې د دې نه د یو شخص لمونځ نه کېږي. نو دنه معلومه شوه چې ښه اخلاق د لمونځ سره ډېر کلک تړاو لري. بل راځو موږ زکات، دا د اسلام بل مهم اساس ده، د اسلام ډېر مهم رکن بل دا ده. یو سړی د زکات ورکوي، هماغه د شریعت د حکم مطابق باندې په خپلو پیسو کې یا مثلا په هر شي کې چې زکات مسلمان باندې لازم شوی د زکات ورکوي. خو زکات په رابطه هغه کوم اخلاق چې دي، ښه اخلاق دي، هغه نه مراعاتوي. د مثال په توګه د زکات د اخلاقو له جملې نه، د اخلاقو له جملې نه دا ده چې څوک چاته خیرات ورکوي، زکات ورکوي، باید هغه باندې احسان ونه کړي او بیا ضرر ورته ونه رسوي. ضرر ورته ونه رسوي. د مثال په توګه یو څوک چا سره کومک وکړي، د 1,00,000 افغانیو په اندازه باندې کومک وکړي، او بس سبا چرج کې ناست اوسېږي، د فلاني سره ما 1,00,000 افغانۍ کومک وکړو، او هغه سړي ته په د خپل زکات ورکونې او د پیسو ورکونې احسان ورباندې وکړي، هغه زوروي ورباندې، خلکو ته خجالته کوي چې یاره دا سړی غریب ده او د غربت په وجه باندې ما سره دا کومک کړی ده. نو یو څوک چې چا سره کومک کوي او هغه بیا نه د هغه کومک په وجه باندې زوروي، دا د بدو اخلاقو له جملې نه ده. د ښو اخلاقو له جملې نه دا ده چې څوک چا سره کومک کوي، هغه د الله تعالی د رضا په خاطر باندې وکړي، هېڅوک ورباندې خبر نه کړي، فقط هماغه شخص سره چې کومک شي هغه ورباندې خبر ده، او بل د خیرات کوونکی او د صدقه ورکوونکی او زکات ورکوونکی دا ورباندې خبر ده. نو دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده چې څوک باید چا سره څوک کومک کوي، هغه باید ډېر نه ډېر خپور نه کړي او ډېر نه د خلکو ته یادونه ونه کړي، او نه د احسان په شکل باندې، او نه د یو چا ته په اصطلاح د یو چا د کمزوري معرفي کولو په خاطر باندې. نو په دې وجه باندې که چیرې یو څوک زکات ورکړي، هماغه په شرایطو باندې برابر ورکړي، خو یو شی وکړي چې دغه خلق چې دغه زکات ورکوونکی په کوم کار باندې زورېږي دغه مراعات نه کړي، او بیا چې کېږي دغه زکات الله تعالی نه قبلوي، ولو که زکات د شریعت د اساساتو مطابق باندې ویستی د خپل د پیسو د مال نه ویستی دی، خو فقط دومره چل ده چې دغه خلق، دغه بد خلق پکې مراعات کړی دی او بد خلق پکې عملي کړی دی، هغه دا چې دا د خپل د زکات احسان د سړي باندې کوي، د سړي ته د زکات ورکولو په بدل کې د ته ضرر رسوي، نو بیا دغسې زکات الله تعالی نه قبلوي. نو ځکه الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ای مؤمنانو تاسو مه باطلوئ خپل خیراتونه او زکاتونه په احسان کوله باندې، چې خلکو باندې احسان وکړئ چې ګوره ما ته دومره زکات نه و درکړی، دومره کومک مې نه، والاذى، او خلکو ته په ضرر رسونه باندې. سړی مسجد کې ناست ده، خلکو مخکې متوجه دې سره مې دومره کومک وکړو، نو دغه کار چې یعنې زکات ورکول دا ښه کار ده، خو اخلاق ته پکې مراعات نه کړو، نو دغه زکات سره له دې نه چې مثلا د اسلام یو مهم رکن پکې ادا کړه، خو پکې اخلاق دې پکې مراعات نه کړو، نو دغسې زکات الله تعالی نه قبلوي او نه ورته اجر ورکوي. نه ده دا معلومه شوه چې اخلاق د زکات سره هم په اصطلاح 100 په 100 کې تړلی ده، چې ښه اخلاق که پکې مراعات کړه، زکات کې هم په اصطلاح ثواب شته، او که ښه اخلاق دې پکې مراعات نه کړه، بد اخلاق دې پکې کار استعمال کړه،
نو په حقیقت کې تاسو یو خپل زکات دی دا د وسوځو او دا هدر ویوړه. بل د اسلام مهم رکن هغه روژه ده. سړی د اوړي په ګرمۍ کې سرطان او اسد میاشت کې سړی روژه نیسي. د روژې سره د اخلاقو له جملې نه دا ده د روژې سره د اخلاقو له جملې نه دا ده چې سړی باید په روژه کې لکه څرنګه چې خوله یې بنده اوسېږي د خوراک نه او خوله یې بنده اوسېږي د څښاک نه، همدارنګه خوله یې باید بنده اوسېږي د بدو خبرو نه. یو چاته په اصطلاح بدې خبرې کول، یو چاته کنځلې کول، یو چاته بد و رد ویل، یا لاس نه په لاس باندې یو چاته باید سړی ضرر ونه رسي په روژه کې. لکه څرنګه چې خوله تا بنده کړې د خوراک څښاک نه، همدارنګه خوله باید داسې خبرونه چې هغه شریعت ورته بده خبره ویلې د هغه نه ده، د هغه نه بنده وساتې. او همدارنګه داسې یو فعل سرته رسول ته ونه کړي چې شریعت ورباندې خفه کېږي او شریعت ورته بد ویلي دي او شریعت محظور او ممنوع ګرځولي. که څوک یو سړی روژه نیسي، خوراک څښاک پرېږدي د اوړي په دې ګرمۍ کې د سهار نه تر ماښامه پورې دا 16 ساعته روژه نیسي، تنده ځان باندې تېروي، خو خوله نه کنټرولوي. هر څه چې په خولې باندې ورغله هغه خولې ته راولي او هر څه چې مثلا لاسه وشو که ښه اوسېږي بد کار کوي سرته رسوي. نو نبي علیه الصلاة والسلام په دې رابطه فرمایي چې دې سړي بیا روژه نه قبلیږي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه او شرابه. څوک چې په روژه کې دروغ خبره کول، دا د خولې خبره شو، والعمل به او په دروغو باندې عمل کول، یعنی غلط نه ده، غلط عمل کول چې د شریعت د اساساتو سره ټکر لري، دا په روژه کې پرېږدي. فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه او شرابه. الله تعالی د ده خوراک او څښاک په پرېښودلو باندې اجر نه ورکوي. ده نه دا معلومه شوه چې ښه کار کول په روژه کې ښې خبرې کول، خلکو ته په اصطلاح خیر رسول، دا ښه اخلاق دي. په روژه کې بدې خبرې کول، خلک په خوله باندې خفه کول، داسې یو عمل کول چې خلکو ته ضرر ورسېږي، دا بد اخلاق دي. نو دا هم د روژې سره تړلي مسایل شو. که روژه کې د ښه اخلاق مراعات کړه، تا ته په روژه کې ثواب او اجر شته د خوراک څښاک پرېښودلو باندې. که په روژه کې تا خوراک څښاک پرېښوده خو نور بد اخلاق چې هغه په خوله باندې بدې خبرې راوړل یا په اصطلاح دغسې یو عمل کول چې خلکو ته ضرر رسېږي، ټولنې ته ضرر رسېږي، تا هغه نه ښوده. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تا لپاره یوازې د خوراک په پرېښودلو باندې او د څښاک په پرېښودلو باندې اجر او ثواب نشته او دغه روژه تا ته الله تعالی نه قبولوي او نه منظوروي او نه الله تعالی درته اجر او ثواب درکوي. ده نه دا معلومه شوه چې د اخلاقو د روژې سره هم ډېر کلک تړاو دی او یو د بل څخه نه بېلېدونکي دي. بل راځو د اسلام مهم رکن هغه حج ده. حج کې هم یو سړی به ورشي دې نه پیسې برابرې کړي او حج ته به لاړ شي او د حج کوم ارکان چې دي او کوم فرایض دي هغه به سر ته ورسوي. خو دلته د حج کې ځینې نور اخلاق دي، ښه اخلاق دي. که هغه مراعات شو د سړي حج قبلیږي او که مراعات نه شو حج نه قبلیږي. د مثال په توګه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ولا فسوق ولا جدال فی الحج. څوک چې حج ته لاړ نو د حج په ورځو کې او د حج په وخت کې نه به بد کارونه کوي، ولا جدال فی الحج، او نه به خلکو سره جنګونه کوي، جنجالونه به کوي. نو یو سړی ده حج ته لاړه، حج کې پیسې مصرف کړې، د حج فرایض او ارکان هم سرته رسېږي، خو په داخل د حج د جریان کې خلکو سره جنجال هم کوي، غلط کارونه هم کوي، هم په خوله باندې نه بدې خبرې راوړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې سړي دپاره اجر نشته. او نه الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ګناه کول او جنګ کول په حج کې دا نشته. که چا وکړو بیا حج نه قبلیږي او نه اجر و ثواب ورته شته. ده نه دا معلومه شوه چې حج هم د ښو اخلاقو سره کلک تړاو لري. که چیرې ښه اخلاق ته په حج کې مراعات کړه نو ستا حج به وشي او الله تعالی برته کوم ثواب چې د حاجیانو لپاره ټاکلی هغه به انشاءالله درکوي درته. خو که چیرې حج کې ته اخلاق مراعات نه کړه، ښه اخلاق دې مراعات نه کړه بلکې بد اخلاق دې سرته ورسو، بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او اسلامي شریعت فرمایي چې دغه سړي دپاره بیا نو اجر و ثواب نشته او حج هدر دي. ده نه دا معلومه شوه
دا زما د خبرو نه دا معلومه شوه چې اخلاق د عباداتو سره کلک تړاو لري. بې د ښو اخلاقو نه الله تعالی عبادات نه قبلوي، چې ځینې مې د مثال په توګه ګرانو محصلینو ته ذکر کړه. او که چیرې عبادت هم سړی عبادات سر ته رسوي خو ښه اخلاق پکې نه مراتی، بد اخلاق پکې مراتی، دغه عبادت هم الله تعالی نه قبلوي. لکه چې ما مخکې عرض ورته وکړو، مثالونه مې تاسو ته ذکر کړه. اوس موږ راځو دا د عباداتو سره د اخلاقو تړاو شو. بل د عقایدو سره د اخلاقو تړاو. اول راځو عقاید تعریف کو چې عقاید څه ته وایي. عقاید جمع د عقیدې ده. عقیده څه ته وایي؟ عقیده ایمان ته وایي. ایمان څه ته وایي؟ هغه د زړه باور او یقین ته وایي. دنه دا معلومه شوه چې عقیده او ایمان یو شی دی. عقیده او ایمان دا یو بل سره تړلي مسایل دي او مترادف الفاظ دي. نو په قرآن کریم کې که تاسو وګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام په ډیرو احادیثو کې دا ذکر کیږي چې اخلاق او عقاید یو بل سره تړلي دي. اخلاق او ایمان یو د بل سره تړلي دي. که چیرې یو له منځه لاړ بل هم خامخا له منځه ځي. د مثال په توګه نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي چې الحیاء والایمان قرناء فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا او ایمان دا یو د بل ملګري دي، یو د بل سره لازم او ملزوم دي. دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې حیا دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. حیا کول دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حیا او ایمان یو بل سره تړلي دي. فاذا رفع احدهما، کله چې یو پورته کړل شي یا حیا پورته کړل شي انسان نه یا ایمان پورته کړل شي لرې شي ترې نه، بل پرته نه. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، بل هم په خپله لرې کېږي. دنه دا معلومه شوه چې ایمان او اخلاق یو بل سره تړلي دي. یو سړی ده هم پکې ایمان موجود ده او هم پکې حیا موجوده ده. موږ د سړي نه د حیا لرې کړو چې حیا هم ته لرې کړو. نبي علیه السلام فرمایي چې د سړي نه ایمان هم لاړه. که یو سړي نه ایمان لاړه د هغه نه حیا هم ولاړله. دا لازم او ملزوم دي. دنه دا معلومه شوه چې اخلاق او ایمان دا یو بل سره تړلي دي. که چیرې په یو چا کې اخلاق موجود و هغه کې ایمان هم موجودیږي. که چیرې په یو چا کې اخلاق موجود نه و په هغه کې ایمان هم نه موجودیږي. نبی علیه الصلاة والسلام یو بل مثال تاسو وړاندې کوم. نبی علیه السلام فرمایي چې لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. نبی علیه السلام فرمایي چې هغه څوک ایمان نه لري چې هغه امانت نه ساتي. څوک چې امانت خیانتي، امانت محفوظ نه ساتي، خوندي نه ساتي، دا سړی و ایمان پکې نشته. ولا دین لمن لا عهد له، او دین نشته. د اسلام دین نه هغه سړی بې برخه ده چې هغه وعده باندې وفا نه کوي. چا سره وعده وکړي او عهد وکړي په هغه باندې وفا نه کوي. په وعده باندې وفا کول او امانت ساتل دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. په امانت کې خیانت نه کول، امانت محفوظ او خوندي ساتل دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. امانت کې خیانت کول دا د بدو اخلاقو له جملې نه ده. وعده باندې وفا کول دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. په وعده باندې وفا نه کول دا د بدو اخلاقو له جملې نه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک چې امانت نه ساتي، لا ایمان لمن لا امانت له. څوک چې امانت نه ساتي، امانت کې خیانت کوي، دغه سړی د ایمان نه بې برخې ده. او هغه څوک چې وعده باندې وفا نه کوي، عهد باندې وفا نه کوي، تړون باندې او قرارداد باندې وفا نه کوي، دغه سړی دا د اسلام د دین نه بې برخې ده. دنه دا معلومه شوه چې وعده کول او امانت ساتل دا د ښو اخلاقو جملې نه دي. دا د عقیدې سره ډېر کلک تړاو لري، د ایمان سره ډېر کلک تړاو لري. او دا نور مثالونه هم کېدای شي. زموږ او تاسو الله تعالی دې زموږ او تاسو په افغاني ټولنه باندې ورحمیږي. د افغانانو د عهد ماده ډېره زیاته کمزورې ده. د مثال په توګه موږ د دولت مامورین استو، دولت سره چې دا قرارداد وشي چې مثلا زه به د تا سره وظیفه سرته رسوم د 8 نه تر 4 پورې،
او دا د خپله دغه یو وعده ده، دغه عقد کول یو ځای کې مقررېدل دا خپله یو تړون ده او یوه وعده ده. خو تاسې موږ تاسې وګورئ چې دولت نه ده، د دولت د مامورینو څه حال ده. علاوه له دې نه که چیرې موږ او تاسو خپل دغه حکومتي سیستمونه چې دي والله چې کله کله موږ د پارلمان حال ګورو او دا خو د مقننه قوه ده په افغانستان کې، او بیا کله کله چې د رئیس صاحب د پارلمان دا شکایت وکړي چې زموږ وکیل صاحبان خپلو وظیفو ته نه راځي یا نصاب نه پوره کېږي چې قوانین پاس شي. خپل زه فکر کوم بیا موږ خفه شو چې یاره دا زموږ د ولس عقوبت به شی ترېنه جوړ شي، ځکه چې زموږ شریعت موږ ته د عهد کولو ډېر زیات ټینګار کړی ده. یا مثلا که موږ تاسو ګورو دغه نور دولتي وظیفې دي، هغه دولتي مامورین دي، د رئیس جمهور نه نیولې تر یو عسکره پورې، یو ملازمه پورې. نو که چیرې موږ او تاسو په دغه د نبي علیه الصلاة وسلام په دغه هدایت باندې او د اسلامي شریعت په دغه حکم باندې پابند اوسېږو، په اخلاص باندې خپلو وظیفو ته حاضر شو او کومه وعده چې کړې په هغه باندې عمل وکړو، زه فکر کوم بیا زموږ د ملک ډېر مشکلات دا به حل شي. او علاوه له دې نه موږ تعهد لرو. ګوره هر سړی چې په دولت کې وظیفه سرته رسوي خامخا لایحه د وظایفو لري او موږ د ما وظایفو په اساس باندې موږ دغه کوو چې موږ د وعده کوو او د عهد کوو. نو که بشر زموږ نه پوښتنه ونه کړي، انسان زموږ نه پوښتنه ونه کړي، خپله الله تعالی زموږ نه پوښتنه کوي، بیا موږ دپاره داسې یو وعید راکړی ده چې لا دین لمن لا عهد له، هغه څوک چې عهد نه عملي کوي، په عهد باندې وفا نه کوي او د وعدې مطابق باندې اجرات نه کوي. نبي اسلام فرمایي چې دغه سړی د اسلام دین نه بې برخې ده. بس الله تعالی دې موږ او تاسې باندې ورحمېږي. دا مشکلات دي چې د ملک کې بده ورځ چې زموږ ده دا ډېر عوامل لري، اسباب لري. یو دا ده چې موږ د شریعت په ښکلو احکامو باندې عمل نه کوو. اوس راځو موضوع زموږ او تاسې عنوان خو دا شو چې د عقایدو په وړاندې آداب او اخلاق. د عقایدو په رابطه موږ خبره وکړله چې ایمان او عقیده دا مترادف الفاظ دي، اخلاق سره تړلي مسایل دي. که چیرې عقایدو کې اخلاق مراد نشي الله تعالی، بیا دغه ښه اخلاق مراد نشي، بیا دغه عقیده باطله ده، الله تعالی ته منظوره نه ده او الله تعالی ورته اجر ثواب نه ورکوي. که بد اخلاق پکې مراعات شي نو بیا هم سړی تباه ده. نو په دې وجه باندې د ده په خاطر باندې چې محصلین زموږ دغه نقطې ته متوجه اوسېږي، فقط د عقاید عنوان لاندې چې څنګه سړی وشي کولی چې خپلو معتقداتو په وړاندې د عقایدو په وړاندې د ښو اخلاقو لرونکی اوسېږو. فقط 3-4 مسایل ما پکې ذکر کړي دي. اول د الله تعالی په وړاندې اخلاق. الله تعالی د کائناتو پیدا کوونکی دی، د کائناتو رب دی. هغه د هغه په وړاندې باید مسلمان خاص نه خاص اخلاق ولري او د ځینو اخلاقو یادونه ما هلته کړې ده. الله تعالی اولنی خلق چې د الله تعالی په وړاندې باید هر مسلمان په هغه باندې ملبس اوسېږي او مزین اوسېږي او هر مسلمان باید دې خلق نه برخوردار اوسېږي او برخمن اوسېږي. هغه دا ده چې هر مسلمان په دې عقیده اوسېږي چې الله تعالی ما ته ډېر زیات نعمتونه راکړي، ډېر زیات نعمتونه یې راکړي او زه باید د الله تعالی احسانمن اوسېږم د الله تعالی د نعمتونو او د هغه باید قدرداني وکړم او د هغه شکر باید ادا کړم. د مثال په توګه ګورئ، یو دغه سترګه که موږ تاسې وګورو، خدای ناخواسته که مثلا زموږ تاسې یو ورور په دواړو سترګو باندې وړوند اوسېږي، دا څومره یو لوی نعمت ده چې الله تعالی دغه سترګې انسانانو ته ورکړي دي. او که چیرې یو سړی دواړه سترګې نه لري، هغې نه څوک ورته وایي چې ته یو سوال وکړه چې دغسې یو سوال به الله تعالی ستا قبلوي، نو هغه به خامخا وایي چې الله تعالی دې ما ته سترګې راکړي، دواړه نه وي چې یوه سترګه ما ته راکړي. نو الله تعالی څومره لوی احسان کړی، څومره زیات نعمتونه یې موږ ته راکړي. موږ باید د الله تعالی د نعمتونو قدرداني په خوله باندې مو وکړو، په زړه باندې مو ورباندې قانع اوسېږو چې الله تعالی موږ سره ډېر ښه کړي. نو شکر دا ده د الله تعالی نعمت چې الله تعالی بیا دغه نعمت په استعمال باندې په کومه طریقه چې خفه کېږي چې الله تعالی دغه نعمت سره استعمالي، په هغه طریقه باندې باید استعمال نه کړي. الله تعالی د نعمت استعمال، الله تعالی تا ته نعمت درکړی ده او دغه نعمت چې تا ته درکړی ده او بیا تا ته ویلي چې دغه نعمت په دغه طریقه باندې استعمال کړه،
دین ته په خیر رسونې، هیواد ته په خیر رسونې باندې، ولس ته په خیر رسونې باندې او په ګټې رسونې باندې ولګوه، او ته راخلې دین ته هم تاوان رسوي، ولس ته هم تاوان رسوي، ملک ته هم تاوان رسوي، دا خو بیا څه شی کوي؟ دا خو د الله تعالی د درکړل شوي نعمت د هغه ته کفران وکړه، ناشکري دې وکړله. داسې فرض کوي چې یو سړی په دواړو پښو، یو فرضیه ده، یو سړی د دواړه لاسونه شل دي، کار نه کوي. یو سړی ازیریږي د ملګرو نه، دوستانو نه، خپلوان یو څوک ازیریږي، فرضاً ټکنالوژي پرمختګ وکړو او د یو بل انسان لاس یو شل انسان ته اچولی کېږي. یو سړی وایي چې یاره زه د خپل نه د خپل لاس، ما دوه لاسه دي، دا یو لاس خیر دا قطع کوم او تا ته یې درکوم. نو همداسې وکړي، دا سړی خپل لاس قطع کړي او د بل سړي ته یې ډاکټران واچي او دا جوړ شي. فرضاً د یو فرضیه ده او فرضاً د ټکنالوژۍ داسې ترقي وکړله، طبابت دومره ترقي وکړه چې یو وخت دغسې حالت رامنځته شي. نو ته څه فکر کوې چې د انسان چا چې خپل لاس قطع کړی او د بل انسان ته یې ورکړی ده، دغه بل انسان چې لاس هغه ته ورکړل شوی ده، دا به څومره د چا چې لاس قطع ورکړی ده څومره د هغه به نه ده، د هغه به مشکور اوسېږي، د هغه نه به څومره خوشحاله اوسېږي او همیش دپاره یادوي چې ګوره تا دا لاس راکړو، زما ژوند ورباندې روان شو. نو زه فکر کوم که دغه سړی چې مثلا خپل لاس یې قطع کړی دی او بل سړي ته یې ښیي، دغه بل سړی چې د هغه لاس ورته اچول شوی دا واخلي او دغه لاس دا چا چې خپل لاس ورکړی او دغه پې ورباندې وهي، دغه سړی تاسو څه قسم سړی ښکاري چې یاره دا د انسانیت د چوکاټ نه وتی سړی ده او که نه ده. هغه خپل لاس درکړه، خپل لاس تا ته درکړه او ستا دا مشکل حل کور باندې، او ته اوس په دغه لاس باندې اخلي او دغه انسان چې خپل لاس یې قطع کړی دی تا ته یې درکړی او تا هغه ورباندې وهي. نو دا خو بالکل د اسلامیت څه چې د اخلاقو نه لرې، د انسانیت نه لرې خبره ده. نو د الله تعالی نعمتونه موږ ته د حد نه زیات دي او بیا موږ ته ښودلي دي ګور نعمتونه مې درکړي، هر یو نعمت ته چې د الله تعالی فکر وکړو، والله چې ډېره لویه سرمایه ده چې فکر ورته پکار ده او سړی چې یو د تعقل نه کار واخلي. نو الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي وما بکم من نعمت فمن الله. تاسو چې کوم نعمتونه ګورئ ځان کې ګورئ، خپل چاپېریال کې ګورئ، دا ټول د الله تعالی له خوا نه دي. نو د الله تعالی له خوا نه چې دي، نو په هغه طریقه باندې دا نعمت مه استعمالوه چې الله تعالی ورباندې خفه کېږي. الله تعالی د قرآن کریم په بله ځای کې فرمایي وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که چیرې تاسو د الله تعالی نعمتونه وشمارئ چې څومره زیات نعمتونه یې درکړي دي او څومره انعامات یې تا باندې کړي دي، دا وشمارئ لا تحصوها، نه یې شي شمېرلی. رښتیا سړی څه شی به وشماري؟ خپل ځان ته وګوري، خپل چاپېریال ته، خپل کور کلي کې دا کوم نعمتونه چې الله تعالی موږ ته راکړي د حد نه زیات دي. نو اولنی ښه خلق چې مسلمان باید د الله تعالی په وړاندې امرات کې هغه دا ده چې قلبا دې باندې قانع اوسېږي چې الله تعالی تا ماته ډېر زیات نعمتونه راکړي دي او ځان سره دا تعهد وکړي چې زه به الله تعالی دا نعمتونه په داسې طریقه باندې نه استعمالوم چې ته ورباندې خفه کېږي، په داسې یو لاره باندې به یې نه استعمالوم چې هغه ستا دین ته پکې ضرر رسېږي او ستا خلکو ته او ستا بندګانو ته پکې ضرر رسېږي او ستا د دنیا ته، د ځمکې ته، د وطن ته پکې ضرر رسېږي. نو دا اولنی خلق شو چې د الله تعالی نعمتونو باندې شکر کول، هم قلبا هم قولا او هم عملا. دا اولنی خلق شو د اخلاقو له جملې نه د الله تعالی په وړاندې باندې. دویم خلق چې د الله تعالی په وړاندې باید هر مسلمان مراعات کړي، هغه د الله تعالی نه حیا ده. ګورې الله تعالی خو دې باندې خو موږ تاسو پوهېږي چې الله تعالی په هر حالت کې موږ ګوري. الله تعالی په قرآن عظیم شان فرمایي والله یعلم ما تسرون وما تعلنون. الله تعالی پوهېږي څه شی چې تاسو چې کوئ، الله تعالی تاسې ګوري. الله تعالی بل ځای کې وهو معکم اینما کنتم، چیرته چې اوسېږئ الله تعالی تاسو سره ده. نو زه فکر کوم چې یو څوک د یو چا مخکې چې هغه تا ګوري او داسې یو کار سرته رسوي چې هغه ورباندې خفه کېږي، زه فکر کوم چې
چې سالم عقل دا تقاضا نه کوي چې چا تا ته دومره نعمتونه هم درکړي اوسیږي او دومره انعامات هم درته کړي اوسیږي او دومره لوی سرمایې هم درکړي اوسیږي او بیا ته د کارونه منع کړی هم اوسیږي چې دا کار مه کوه او دا کار وکړه او ته رااخلې او هغه بیا ښه درته ګوري او تا ما غلط کار سرته رسوي نو دا بیا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. نو دویم خلق د الله تعالی په وړاندې باندې دا شو چې مسلمان باید د الله تعالی نه حیا وکړي. حیا باید په زړه کې موجود اوسیږي چې الله تعالی خو زما په دې کار باندې خفه کیږي او زما په دې خبرې باندې خفه کیږي. نو دغه حیا که چیرې موږ او تاسې وکړله نو موږ به د الله تعالی په وړاندې دغه خلق چې موږ ور باندې مکلف اوسیږو دغه مو سرته رسولی اوسیږي او که مراعات هم نه کړو بیا پوه شه چې دا بد اخلاق دي او د بدو اخلاقو نه برخمن شو. دا دویم خلق شو د الله تعالی په وړاندې. دریم خلق چې د الله تعالی په وړاندې باید موږ او تاسې مراعات کړو هغه دا ده چې موږ او تاسې باید د الله تعالی د انتقام نه وډار شو. ګورې الله تعالی خو جبار ذات ده، منتقم ذات ده، دومره ټول کائنات پیدا کړي، دا موجودات مخلوقات نو د ډېر قوت والا ده. نو که موږ او تاسې د هغه په مخ کې موږ په دې باندې پوهېږو چې الله تعالی موږ ګوري او زموږ د حالاتو نه خبر ده او الله تعالی 1,40,000 پیغمبران موږ ته رالیږلي او موږ ته ویلي چې دا کار ښه کار او دا بد کار. نبی علیه الصلاة والسلام د وروستي پیغمبر په توګه باندې رالیږلی، قرآن کریم رالیږلی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث دي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث دي، دا هم وحی ده. موږ تاسو ته ښه لار هم ښودلې ده او بده لار هم ښودلې ده او بیا الله تعالی موږ ته ویلي هم دي چې ګورئ که په دې ښه لار باندې راغلی په دنیا کې هم دغسې عوضونه او دغسې بدلې در کوم او په آخرت کې هم در کوم، بیا هم موږ سرکشي کوو نو بیا باید د الله تعالی نه باید وډار شو، د الله تعالی د انتقام نه وډار شو. الله تعالی فرمایي والله عزیز ذو انتقام. الله تعالی ډېر غالب ده، بادشاهان هم پې زور نه رسېږي، ټولو کائناتو هم پې زور نه رسېږي، ذو انتقام خاوند د بدلې اخیستلو انتقام اخلي. نو دریم نه ده د ښو اخلاقو له جملې نه د الله تعالی په وړاندې زموږ دا ده چې د الله تعالی نه باید ویره زموږ په زړه کې موجوده اوسیږي او د هغه نه وډار شو او داسې یو کار ونه کړو چې الله تعالی ور باندې خفه کیږي او د الله تعالی د غصې باعث ګرځي او د هغې لامل او سبب ګرځي. د ده نه خلاص شو په لنډو الفاظو باندې. فقط ګرانو محصلینو ته ما یادونه وکړله چې اسلامي اخلاق یا اخلاق په مجموع کې د عقایدو سره تړاو لري، د ایمان سره تړاو لري. په دې رابطه مې احادیث ذکر کړه. بیا د مهمې عقیدې نه دا ده چې سړی الله تعالی په وړاندې باندې ښو اخلاقو نه برخمن اوسیږي. د هغه دا 3-4 بېلګې مې ګرانو محصلینو ته وړاندې کړې. دې موضوع نه هم خلاصېږو. بله مهم عقیده، بل مهم ایمان چې هر مسلمان په دې باندې عقیده لري او په دې باندې باور او ایمان لري هغه دا ده چې آسماني کتابونه موجود دي. او تاسو وایئ چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه، د الله تعالی په رابطه خبره وشوه، د هغه په رابطه چې کوم اخلاقونه برخمن یو باید د هغه په رابطه خبره وشوه. دویمه خبره زموږ د آسماني کتابونو په وړاندې خبره ده. دې باندې پوهېږو چې الله تعالی انسانان په ځمکه کې پیدا کړه، هغه لپاره د ژوند کولو بهترینه زمینه مساعده کړه، بهترین چاپېریال او بهترینه دنیا ورته را پیدا کړله. و د ده په خاطر باندې چې انسان بې لارې نه شي الله تعالی ورته بیا آسماني کتابونه باندې راولېږل د انسان د بې لارتیا نه د خلاصېدو په خاطر باندې. دې په خاطر باندې چې انسان د دنیا کې د انسانیت ژوند وکړي الله تعالی د اسمان نه کتابونه را نازل کړه. 4 کتابونه دي، 3 صحیفې دي، دا را نازل کړه. موږ او تاسو په ټولو آسماني کتابونو باندې باور ده، دغه صحیفو باندې او 4 آسماني کتابونو باندې دې ټولو باندې باور ده چې دا د الله تعالی کتابونه دي. هر مسلمان په دې باندې مکلف ده، په دې باندې باور ولري چې دا آسماني کتابونه دي، الهي وحی ده او د الله تعالی احکام دي. بیا دغه په دې باندې باید هر مسلمان دا باوري اوسیږي. اول خو دا ښه اخلاق شو، دا د ښو اخلاقو له جملې نه شو چې دا هر مسلمان او هر انسان په دې باندې باوري اوسیږي. بل دا ده چې بیا زموږ او تاسو ایمان او عقیده ده چې څه وخت قرآن کریم الله تعالی را نازل کړ، دا 4 نور 3 واړه آسماني کتابونه دا نسخه شو، هغه صحیفې چې دي هغه ټولې نسخه شوې، دا ټول ناسخه شو قرآن کریم. نو دا زموږ باور ده.
بیا د تیرو آسماني کتابونو په رابطه به زمونږ فعلا دپاره دغسې ایمان اوسیږي، دغسې عقیده اوسیږي چې په تیرو آسماني کتابونو کې چې کومې خبرې ذکر شوي دي، کوم احکام ذکر شوي دي، قرآن کریم سره مطابقت ولري، هغه باندې موږ باور لرو چې دا صحیح خبرې دي. د تیرو کتابونو هغه مسایل، هغه احکام چې د قرآن کریم د احکامو سره مطابقت او سمون لري، بیا د دې په رابطه زموږ عقیده دا ده چې دا صحیح خبرې دي او په ده باندې ایمان ساتل او دې باندې عقیده ساتل او دې باندې باور ساتل زموږ عقیده ده. کوم یو چې د شریعت سره ټکر لري، کوم احکام او کوم مسایل، بیا موږ وایو چې دا تحریف شوي دي، تحریف شوي دي، تغییر پکې راغلی او هغه کې لاسوهنه شوې ده. خو کوم شیان چې کوم قصې او کوم مسایل چې په قرآن کریم کې یا په اسلامي شریعت کې د هغه نه تایید راغلی او نه رد راغلی دی، نه رښتیا ګڼل شوي دي او نه دروغ ګڼل شوي، د هغه په رابطه باید څه وکړو؟ سکوت وکړو، نه یې رښتیا وګڼو او نه یې دروغ وګڼو. دا به د قرآن کریم دغه په رابطه، د آسماني کتابونو په رابطه زموږ تاسو باید دغسې عقیده اوسیږي او دغسې باور اوسیږي. او بیا دغه کوم کتابونه چې الله تعالی را نازل کړي، 3 واړه کتابونه د قرآن کریم نه وړاندې، دا د خاصو قومونو، د خاصو خلکو دپاره دي، د ټول بشر دپاره نه دي. وروستی قرآن کریم چې هغه د ټول بشر دپاره الله تعالی را لېږلی ده، تر قیامته پورې به د ټول بشر دپاره مؤمن به کتاب اوسیږي، هغه قرآن کریم ده. قرآن کریم د نورو کتابونو، آسماني کتابونو ناسخ شو او وروستی کتاب قرآن کریم شو. نور کتابونه چې دي الله تعالی خاصو قومونو او خاصو خلکو ته رالیږلي دي. قرآن کریم یې ټول بشر دپاره رالیږلی چې دا به ټول بشر دپاره تر قیامته پورې د هدایت یو وسیله اوسیږي. نو اوس د قرآن کریم په وړاندې د په خاطر باندې چې ګران محصلین د قرآن کریم په وړاندې باید څه قسم اخلاقونه برخمن شي او په دې رابطه مختصره خبره کوم. اولنی خلق د قرآن کریم په رابطه باید چې هر مسلمان په دې خلق باندې ملبس اوسیږي او مزین اوسیږي او سینګار اوسیږي. هغه دا ده چې هر مسلمان دا عقیده باید ولري چې د ټولو دنیوي او اخروي نیکبختیو اساس په قرآن کریم باندې عمل کول دي او د ټولو دنیوي او اخروي بدبختیو اساس په قرآن کریم باندې نه عمل کول دي. د ملک اقتصادي مشکلات دي، په نړۍ کې اقتصادي مشکلات دي. اقتصادي مشکلات د ملک، ټولنې او د نړۍ په کوم شي باندې حلیږي؟ په قرآن کریم باندې عمل کولو باندې حلیږي. او سیاسي مشکلات دي، په افغانستان کې، په نړۍ کې سیاسي مشکلات دي. سیاسي مشکلات د بشر او د افغانستان د مسلمانانو په شي باندې حلیږي؟ په قرآن کریم باندې عمل کولو باندې حلیږي. نو هر مسلمان باید دغسې عقیده ولري. نه تنها مسلمان، هر انسان باید دا عقیده ولري چې د ټولو بدبختیو نه، د دنیوي او اخروي بدبختیو د خلاصېدلو یوازینۍ لاره په قرآن کریم باندې عمل کول او د دنیوي او اخروي نیکبختیو د حاصلولو یوازینۍ لاره په قرآن کریم باندې عمل کول دي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي دا د ښو اخلاقو له جملې نه شو. هر مسلمان باید دا عقیده او باور ولري. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي کتاب انزلناه الیک، ای محمد علیه الصلاة والسلام، ما تا ته قرآن کریم را نازل کړی دی. د چیش لپاره؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لپاره دی چې ته د قرآن کریم په وسیله باندې ته خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسي. تیاره دغه رڼا نه ده چې موږ تاسو دا ظاهرا د ورځې رڼا ورته وایو یا د ګروپونو رڼا. تیارو نه هدف دا ده چې مشکلات، مصیبتونه، تکلیفونه د دې ختمول په قرآن کریم باندې کیږي. ما مخکې او تارزو کې سیاسي مشکلات لرم، سیاسي مشکلات د حل لپاره قرآن کریم کې واضح لارې دي، کلمر غوندې واضح دي. اقتصادي مشکلات لرم، نور مشکلات د ټول د ژوند په هره برخه کې د مشکل د حل لپاره هغه ټول اساسات په اسلام کې موجود دي، د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې موجود دي. نو اولنی خلق چې هر مسلمان، خاصتا زموږ ګران محصلین چې د قرآن کریم په وړاندې باید ولري، هغه دا ده چې په دې عقیده باندې اوسیږي، چې دې باور باندې اوسیږي چې د بدبختیو نه د خلاصېدلو لار په قرآن کریم باندې عمل کول او د نیکبختیو حاصلول په دنیا او آخرت کې په قرآن کریم باندې عمل کول دي. دویم خلق چې د قرآن کریم په رابطه یې موږ تاسو باید مراعات کړو،
هغه دا ده چې مسلمان باید قرآن کریم چې اخلو باید په اوداسه باندې واخلو. هر مسلمان د قرآن کریم په وړاندې یو مهم خلق دا ده او یو مهمه نه ده عقیده دا ده، مهم ایمان دا ده چې هر مسلمان په دې عقیده باندې اوسېږي چې قرآن کریم به بیا اوداسه وانخلم، ځکه چې د هغه عظمت، د هغه شان دا د الله تعالی کتاب ده، د کائناتو خالق خبرې دي. چا په ذریعه باندې بهترین د ملایکو جبرئیل اسلام په ذریعه باندې چا ته رالیږل شوي بهترین د مخلوقاتو ته، نو د هغه بیا عزت پکار ده، احترام یې پکار ده. نو تاسو خپل کور ته، موږ تاسو خپل کورو ته ننوځو، بوټانو سره څپلیو سره په قالینو باندې خپل کوټو کې نه ګرځو چې بیا بوټان په خټو باندې اوسېږي. نو د خپلو کوټو په اصطلاح د خپل د کور چې دغسې قدر و عزت کوو، نو پاتې شو دغسې یو ذات له خوا نه چې د هغه خبرې دي د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې چې بهترین د ملایکو ده، بهترین د مخلوقاتو چې نبی علیه السلام باندې رانازل شوی ده، هغه ته باید اقلا چې هغه ته کینو، هغه په لاس کې اخلو، باید اودس ولرو. دا بل خلق ده چې د قرآن کریم په رابطه باید مسلمان مراعات کړي. او الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي لا یمسو الا المطهرون، قرآن کریم دې نه مسه کوي، قرآن کریم دې لاس کې نه اخلي مګر هغه څوک دې په لاس کې واخلي چې هغه اودس لري. دریم خلق د قرآن کریم په رابطه زموږ دا ده چې هر مسلمان په دې عقیده اوسېږي چې د قرآن کریم په تلاوت کې ثواب ده، د قرآن کریم په تلاوت کې او د قرآن کریم په لوستلو کې ثواب ده. نبی علیه السلام په یو حدیث شریف فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف. نبی اسلام فرمایي څوک چې د قرآن کریم یو حرف تلاوت کی، یو حرف تلاوت کی، هغه ته لس نیکي دي. موږ تاسو ګوري الحمد وایي، الحمدلله کې موږ وایي الحمد، الف جدا، لام جدا، ح جدا، میم جدا، دال جدا، نو پنځه نیکي الله تعالی د قرآن کریم نه، د قرآن کریم تنها د الحمد په ویلو باندې موږ تاسو ته 50 نیکي راکوي. هر حرف من قرأ حرفا من کتاب الله من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر امثالها. قرآن کریم یو حرف دی ولوست، دا یو نیکي ده، لس نیکي الله تعالی په دې باندې درکوي. یو الحمد په ویلو باندې تا ته 50 نیکي درکوي. نو بنان ته باید مسلمانان د عقیده اوسېږي چې د قرآن کریم نه د په تلاوت کې او لوستلو کې ثواب دی. متاسفانه موږ تاسو خلک هر شي ته توجه کوي، مجموع کې ټول مسلمانان خاصتا زموږ افغانان خو د قرآن کریم په پوهه کې کمزوري دي. هر مسلمان باید کوشش وکړي چې د قرآن کریم په مفهوم باندې ځان پوه کړي، اقلا په ترجمې باندې خو ځان پوه کړي. نو سړی چې قرآن کریم لولي او په ترجمې باندې پوه نه اوسېږي، هغه کوم اثرات چې الله تعالی په تلاوت کې ښودلي دي او په لوستلو کې ښودلي، هغه اثرات نه ډېر نه برخمن کېږي. خو دا عقیده باید زموږ ولرو چې سړی قرآن کریم تلاوت کوي، په لوستلو کې اجر او ثواب شته، خو که چیرې سړی په مفهوم باندې پوه شي بیا د هغه اجر او ثواب زیات ده. نو دا زموږ دویم خلق شو د قرآن کریم په رابطه. دریم خلق د قرآن کریم دا ده چې هر مسلمان باید د قرآن کریم د تعلیماتو په خپرولو کې ونډه واخلي. هر مسلمان د خپل وس مطابق باندې څنګه قرآني تعلیمات، څنګه قرآني پوهه، څنګه قرآني علم دا خپور شي خلکو کې، خلک په دې باندې پوه شي چې مثلا دغه شی قرآن ورته ښه ویلی دي او دغه شی ورته بد ویلی دي. دا د هر مسلمان وجیبه ده او هر مسلمان باید په دې عقیده اوسېږي چې ما باندې د قرآن کریم د اخلاقو له جملې نه یو دا خلق مراعتول دي چې زه باید د قرآن کریم د علم په خپرولو کې ونډه ولرم، برخه پکې ولرم د خپل وس مطابق باندې. یو سړی ډېر عالم د قرآن کریم مسایل هغه په دې باندې مکلف ده چې خلکو ته د خپل علم مطابق باندې خلکو ته ورسوي. خو یو سړی د کم پوهېږي، هغه به نه ده، هغه به کمه پوهه د قرآن کریم خلکو ته رسوي. مقصد دا ده چې هر سړی به د خپل وس مطابق باندې قرآني تعلیمات، قرآني پوهه او قرآني علم خلکو ته رسوي. الله تعالی فرمایي په قرآن عظیم الشان کې یا ایها الرسول، ای نبی علیه السلام بلغ ما انزل الیک من ربک، ورسوه هغه قرآني آیتونه چې تا ته رانازل شوي دي، هغه الهي احکام چې تا ته په قرآن کریم کې رانازل شوي دي د رب ستا طرف نه. وإن لم تفعل، که چیرې دا کار تا ونه کړ
فما بلغت رسالته، نو تا په حقیقت کې خپله وظیفه سرته نه ده رسولې. دا خطاب نبی علیه الصلاة والسلام د خو عام د ټولو مسلمانانو ته د عام ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ګوره نبی علیه الصلاة والسلام که ته دغه ټول کوم شیانو باندې چې مکلف یې ټول سرته ورسوي، خو یو کار داسې وکړي چې دغه دیني احکام ته خلکو ته ونه رسوي، نو تا په حقیقت کې هغه کوم عبادات چې کړي په هغه باندې ته د الله تعالی نشي خلاصېدی. ستا د عباداتو نه یو مهم عبادت دا هم ده چې ته د قرآني آیتونه او قرآني احکام او الهي ارشادات چې په قرآن کریم کې راغلي تا به نورو خلکو ته رسوي. نو بنان که زموږ او تاسې په کور کلي کې یو سړی نیک سړی اوسېږي، دینداره سړی اوسېږي، په قرآن کریم باندې عمل کوي مکمل، خو د قرآن کریم په دې حکم باندې عمل نه کوي، دا قرآني پوهه څه شی چې د قرآن نه یاد کړي دي دا نور خلکو ته نه رسوي، نو دغه سړی بیا مقصر ده او دا سړی ګناهګار ده او په خپل رسالت کې او په خپله وظیفه کې کوتاهي کړې ده. نو هر مسلمان باید د خپل وس مطابق باندې قرآني پوهه دا نورو خلکو ته ورسوي، او دا د قرآن سره د مهمو اخلاقو له جملې نه یو مهم خلق ده. بل ډیر مهم خلق د قرآن کریم سره چې هغه دا ده چې هر مسلمان باید دا مراعات کړي، هغه دا ده چې په قرآن کریم کې تدبر باید وکړي، فکر باید وکړي. په قرآن کریم کې تدبر کول، فکر کول دا د هر مسلمان واجبه وظیفه ده. تنها د قرآني آیاتونو کې او د قرآن په احکامو کې فکر کول تنها دا د علماء وظیفه نه ده. که ډاکټر صاحب چې د طب ډاکټر ده، که چیرې قرآني آیاتونه دا ولولي او د طب په رڼا کې هغه تحلیل کړي، د طب د علم په رڼا کې هغه تحلیل کړي، تاسو یقین وکړئ هغه به دا ډیر زیات دا به ثابته کړي چې د طب د علم اساسات ټول په قرآن کریم کې ایښودل شوي دي. که انجینر صاحب د قرآن کریم په آیاتونو کې تدبر وکړي، فکر وکړي، هغه مطالعه کړي، مفهوم باندې ځان پوه کړي، بیا هغه به دې نتیجې ته ورسیږي چې د انجینرۍ د علم اساسات دغه ټول په قرآن کریم کې ایښودل شوي دي. او تاسو یقین وکړئ که چیرې یو حقوقدان، یو سیاستدان په قرآن کریم کې تدبر وکړي او د قرآن کریم هغه حقوقي اړخ او سیاسي اړخ هغه وڅېړي، هغه به په دې باندې پوه شي، سل په سلو کې دا عقیده او باور به پیدا شي چې دا قرآن کریم دا د حقوق او د سیاسي علومو یو د اساساتو یو کتاب ده. نو هدف مو دا ده چې هر مسلمان په دې باندې مکلف ده، په هر مسلک کې چې ده د هغه وظیفه او دنده ده، او د قرآن کریم د اخلاقو یو مهم خلق په ده باندې دا ده، یو مهم خلق مراتب په ده باندې دا دي چې قرآن کریم باندې ځان پوه کړي او هغه کې تدبر وکړي. څه وخت چې قرآن کریم کې تدبر وکړو بیا دا ورته معلومیږي چې دا قرآن کریم چې دا د بشر خبرې نه دي، بلکې دا د بشر د خالق خبرې دي. نو ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي کتاب انزلناه الیک، ای محمد علیه الصلاة والسلام قرآن کریم ما تا ته را نازل کړی، مبارکون چې ډیر با برکت ده، ډیر زیات ګټه. مبارکون هدف چې مبارک نه هدف النفع الکثیر، د ډیر زیات ډیر ګټور کتاب ده، ګټور د حد نه زیات ګټور کتاب ده. لیدبروا آیاته، لپاره دی چې خلک تدبر وکړي د قرآن کریم په آیاتونو کې، لپاره دی چې خلک تدبر ولیتذکر اولو الالباب، لپاره دی چې خلک د عقل خاوندان ترېنه پند واخلي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې خلک په هر شي کې مصروفه دي او په هر شي کې کوشش کوي چې ځان پوه کړي. متاسفانه په قرآن کریم کې ځان مصروفول او مشغولول دا زموږ ذهن کې ناست نه دي. موږ فکر کوو چې دا قرآن کریم ملایانو پورې تړلی کتاب ده او بس ملا پوهېږي او په قرآن کریم ترجمه یې پوهېږي او تفسیر یې پوهېږي او د هغه په معنا باندې پوهېدل پوهېږي او د هغه د حکم رسول نور خلکو ته پوهېږي. نو دا هغه څه دي چې د قرآن کریم سره کوم آداب چې دي او د قرآن کریم چې کوم اخلاق دي هغه به موږ نه یې مراعات کړي او نو شرن به په دې رابطه موږ مقصر اوسېږو او بیا به خپل مسؤلیت موږ سرته نه وي رسولی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.